اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین د پاره د هغه کسانو احسنو چې نیکی وکړه الحسنى نیکه بدله ده وزیادتن او زیاتی هم ولا يرهق وجوههم او نبر اخوریږي وجوههم د دوی په مخونو باندې قطر توروالی ولا ذلت او نرسوی اولئک دغه خلق اصحاب الجنه دا خاوندان د جنت دي دا جنتیان دي هم فیها خالدون وی بدی په دې جنت کې همیشه اوسیدونکي الله تبارک وتعالى اوس د نیکانو خلقو ذکر کوي چې کوم خلقو نیکی وکړه د دې نیکه بدله ورته دا نه چې صرف د دې نیکه بدله به ملاويږي د دې نیکه د بدله سره سره نور خېګړه به ورته ملاويږي نور به ورته د الله فضل او احسان ملاويږي یو نیکی چې سوکو کی من جاء بالحسنه فله 10 امثالها من جاء بالحسنه فله 10 امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها دا الله تبارک وتعالى په دې امت باندې خاص نظر کرم دی چې څوک یو نیکیو کی الله تبارک وتعالى اغلا یو په لس باندې نیکی ورکي او که څوک یو ګناو کی نو صرف یو سزا هغه ته ملاويږي او د دې امت لپاره خاص خبره ده چې څوک د زړه نه د یو کار اراده وکي الله تبارک وتعالى په هغه اراده کول باندې هم د اغیده لپاره یو نیکی لیکي نو الله تبارک وتعالى ارشاد فرمایي چې صرف نیکی کوونکو ته د نیکو دغه بدله به نه ملاويږي بلکې زیاته به ورته ملاويږي او دومره به بهترین خلک وي چې د دې په مخ باندې به هیڅ رسوایی او هیڅ توروالی نه تاسو مخکې ویلي دي چې یوم تبيض وجوه وتسود وجوه دا څه ورځ را روانه ده چې بعضی مخونه به سپین شي روخانه بشي او بعضی به تور شي نو دا هغه خلک چې احسن الحسنا دي دې ته به الله نیکه بدله ورکي د دې په مخ باندې به توروالی نه راخوريږي نه به دې ته چې دینه ذلت او رسوایی دا ورته ملاويږي دا کم خلق دي دا جنتیان دي هم فيها خالدون للذین د پاره د حقیقت کسانو احسنو چې نیکی وکړه الحسنا نیکه بدله ده وزیادت او زیاتی هم د دې نیکونه علاوه نور هم خبدله ده ولا يرهق او نبر اخوريږي وجوههم په مخونو د دوی باندې قطر تورواله ولا ذلت او نرسوایی اولئک دغه خلق اصحاب الجنه خاوندان د جنت دي هم فيها خالدون وی بدی پدې کې همیشه اوسیدونکي والذین هغه کسان کسبوا السیئات چې وکړل بد کارونه جزاء سیئات نو بدلا د بدی بمثلها پشان د هغه دا وترهقهم ذلت اور اخر بشي په دی باندې رسوایی مالهم نبوی د دې د پاره من الله د الله د عذابنا من عاصم سوق بچکون کې کانما اغشیت وجوههم گویا کې اغشیت اغستلی بشي پټولی بشي وجوههم مخونه د دوی قطعا من الليل مظلما د ټوټې د شپې مظلما د تورې تیارې اولئک اصحاب النار هم دا خلق دوزخیان دي هم فيها خالدون وی بدی پدې دوزخ کې همیشه اوس الله تبارک وتعالى فرمایي چې کوم کسانو بد کارونه وکړل نو د دې بدو کارونو علاوه زیاته سزا ورته نه ملاويږي جزاء سیئه بمثلها بس چې څومره ګناه کړي دا او هغه عمره سزا ورته ملاويږي نیکی کوونکو ته به د نیکونو علاوه نور بدله نیکه ملاويږي نور اجر او ثواب او لوی مقام او بلند مرتبه ورته ملاويږي حکم کسانو چې بد کارونه وکړل هغه ته بدانی چې د بدی سزا مول ورکړي نور سزا مول ورکړي نه والذین کسبوا السیئات جزاء سیئه بمثلها بس چې څونه ګناه کړي دا هم دومره سزا ورته ملاويږي او بیا بسې وترهقهم ذلت او په مخ باندې به چې دینو رسوایی را خورش او د ستیاره به پر اخورشي ور پسې مخ کې ذکر دی د الله نه بچکون کې د الله د عذاب نه بچکون کې بسوک نه او په مخ به د ستیاره را خورشي ته وای چې د تور شپې یو تور ټوټه د په مخ باندې را خوره ده یعنی څنګه چې انسان په تیاره کې نخکاری دا سي تور وي نو دا سي بچ دینو هم دغه کس په مخ باندې به دا سي تور والی وي ته وای کده تور شپې نه یو تور ټوټه د په مخ باندې را خوره شوی ده الله فرمایي دا به دوزخیانی او دی په دې دوزخ کې همیشه وي والذین هغه کسان کسبوا السیئات چې کسب وکړل د بدو کارونو یعنی وکړل بد کارونه جزاء سیئه بمثلها نو بدله د بدای دا بمثلها پشان د هغه وترهقهم ذلت اور اخر بشي په دی باندې رسوایی مالهم نبوی د دې لپاره من الله د الله د عذابنا من عاصم سوق بچکون کې کانما گویا کې اغشیت اغستلی شوی وي یا پټکړی شوی وي وجوههم مخونه د دوی قطعا من الليل په یو ټوټه د شپې مظلمن د تورې تیارې اولئک دغه خلق اصحاب النار دوزخیان دي هم فيها خالدون وی بدی پدې کې همیشه
ويوم نحشرهم جميعا او په کوم ورځ به چې مونږ دوی را جمع کړو ټول ثم نقول للذين اشركوا بیا به مونږ وایو هغه کسانو ته اشرکو چې شرک یې کړی دی مکانکم انتم په خپل ځای شئ تاسو په خپل ځای ودرېږئ وشرکاؤکم او ستاسو معبودان هم فزیلنا نو جدایي به راولو مونږه بینهم د دوی په منځ کې وقال شرکاؤهم او وبوي د شریکان د دوی ما کنتم ایانا تعبدون چې تاسو خو زمونږه عبادت نو کړي فکفا بالله شهیدا بیننا وبینکم پس کافی دی الله تبارک وتعالى شهیدا بیننا گواه زمون په منځ کې وبینکم او تاسو په منځ کې ان كنا عن عبادتکم چې بشک ومونږه تاسو د عبادت نه لغافلین بے خبره هنالک په دغه ځای کې تبلو بیا به مومي کل نفس هر یو کس ما اسلفت هغه څه چې وړاندې لګلی دي وردوا الى الله او دوی به واپس کړي د الله تبارک وتعالى طرف ته مولاهم الحق چې مالک دی حقيقي د دوی مالک دی حقيقي وضل عنهم او ركب شي د دوینا ما كانوا يفترون هغه سوچ دی به ځان نه دروغ جوړول اوس په دې ځکه الله تبارک وتعالى په دې دریو آیتونو کې هغه حالت بیانې چې الله تبارک وتعالى فرمایي چې دا مشرکان به موږ په ورځ د قیامت باندې راوغواړو دي ته وایي چې تاسو ودرېږئ او د دې چې کوم معبودان دي هغه به راوغواړو د کوم سيزونو یا د کوم خلکو یا د کوم اشیاء او عبادت یې چکول دي ته به موږ چې ودرېږئ د دې په منځ کې چې کوم تعلق ته دا به ختم شي یعنی دی به یو بل د سپکار ناراضي پکار خو اسم ناراضي خود دې چې یو بل سره کم تعلق ته هغه تعلق به ختم شي فزیلنا بینهم الله فرمای مونږ به جدایی راولو د دې په منځ کې فزیلنا بینهم نو مونږ به جدایی راولو د دې په منځ کې نه د دې به یو بل سره تعلق ختم شي نو دا چې د کوم کسانو عبادت کړي دی به وی چې ما کنتم ایانا تعبدون د کافرانو ته به وی مشرکانو ته چې تاسو خو زمونږ عبادت نو کړي الله تبارک وتعالى فرمای چې دغه خلک ورته وی چې الله زمونږ او تاسو په منځ کې گواه دی یعنی دغه چې کوم د چا عبادت کولو دغه خلک یا دغه سجونه ورته وی چې الله گواه دی الله گواهی کافی ده د خبره په منځ کې زمونږ او تاسو په منځ کې چې مونږ تاسو د عبادت نه خبرم نو تاسو زمونږ عبادت کولو همونږ د دینه خبرم نو الله تبارک وتعالى فرمایي دغه وخت او دغه ورځ داسې ده چې هر یو نفس چې څه د وړاندې لګلی دي یعنی کم انسان عمل کوي دا یو حرکت د دې لیکل کیږي یو خبره د دې لیکل کیږي او دا مخکې دي د الله تبارک وتعالى په دربار کې دا جمع کیږي نو الله فرمایي چې په دغه وخت کې هر یو کس ته هر یو نفس ته هغه سیز ملو شي هغه عمل چې کم د مخکې نه لګلی وي چې الله تبارک وتعالى طرف ته او د الله تبارک وتعالى طرف ته بدی واپس کړي شي چې هغه حقيقي مالک دی مالک حقيقي مولای حقيقي دا الله تبارک وتعالى دی وضل عنهم ما كانوا يفترون او کوم خبره بچدي په دنیا کې د الله تبارک وتعالى په باره کې جوړولې هغه خبره به د دینه ختم شي او رکه بچي شي ويوم نحشرهم جميعا او په کوم ورځ چې موږ به دوی راجمع کړو ټول ثم نقول للذين بیا به موږ وایو هغه کسانو ته اشرکو چې شرک کړو مکانکم انتم په خپل ځای ودرېږئ تاسو وشرکاؤکم او تاسو شریکان هم فزیلنا بینهم بیا به موږ جدایی راولو د دې په منځ کې وقال شرکاؤهم او وبوي شریکان د دوی ما کنتم ایانا تعبدون چې تاسو زمونږ عبادت نو کړي فکفا بالله شهیدا بیننا نو پس کافی دی الله گواه زمون په منځ کې و بینکم او تاسو په منځ کې دا چې د چا عبادت کړي دی به وي ان كنا عن عبادتکم چې بشک مونږه تاسو د عبادت کولونه لغافلین به خبرو هنالک په دغه ځای کې تبلو وبمومي بیا بمومي کل نفس هر یو نفس ما اسلفت هغه چې د وړاندې لګلی وي وردو او دی به واپس کړي شي ال الله تبارک وتعالى طرف ته مولاهم الحق چې د دوی مالک دی حقيقي وضل عنهم او رتب شي د دوینا ما كانوا يفترون هغه چې دی به ځان نه دروغ جوړول قل من يرزقكم من السماء والارض او فرمایا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام من يرزقكم من السماء والارض سوک رزق درکې تاسو ته د اسمان نه والارض او د ځمکې نه ام من يملك السمع یا سوک دی چې مالک دی د غوګونو والابصار او د سترګو ومن يخرج الحي من الميت او سوک روباسي ژوندې من الميت د مړینا ويخرج الميت او روباسي مړی من الحي د ژوندینا ومن يدبر الامر او سوک دی چې تدبیر کوي انتظام کوي د کارونو فسيقولون الله پس درد چې دی به وي چې الله تبارک وتعالى
فقل افلا تتقون، او فرمایا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام افلا تتقون، آیا تاسو نه یریږئ. الله تبارک وتعالى فرمای اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د مکی کافرانو ته وایا چې دا د اسمان نه او د ځمکې نه رزق تاسو ته څوک درکړي. د ځمکې نه رزق چې په ځمکه کې کوم سيزونه رازرغونیږي، او د اسمان نه رزق هغه اوبو چې په هغه باندې د ځمکې د فصلونو رازرغونیږي. یعنی د اسمان نه خو میوه او یا فصلونه نه نازلېږي، بلکې د بر نه اوبه نازلېږي. هغه سبب دی د پاره دغه میوه، نو کله کله سبب ته هم دغه نسبت چې نو هغه کولی شي. نو د اسمان نه او د ځمکې نه چې کوم رزق دی دا څوک درکړي تاسو ته، یا دا تاسو د غوګونو طاقت ته یا د سترګو طاقت ته، دا طاقت د دې مالک څوک دی؟ دا طاقت تاسو له چا درکړي دی؟ یا کم یو داسې ذات دی چې هغه ژوندې راوباسي د مړي نه او مړي راوباسي د ژوندي نه؟ د دې مثالونه ما تاسو له درکړي دي. او د دنیا د کارونو تدبیر څوک کوي؟ نور په خپل مدار کې روان دی، سپوږمۍ په خپل مدار کې روانه ده، ځمکه په خپل ترتیب سره چې دی نو روانه ده. دا موسمونو د هر یو سیس په خپل ترتیب باندې راځي، یا د بارانونه کیږي، یا چې د نور د سډیر سيزونه دي چې هغه رازرغونیږي او هغه پخېږي او باغی باندې باران کیږي. نو د دې تدبیر د دغه کارونو دا څوک کوي؟ نو چې ته د دینه تاسو کې نو دی به سوچ او فکر وکړي، نو ضرب او چې الله دا خو الله تعالی کوي. د دې ټولو سيزونو تدبیر دا خو الله تبارک وتعالى کوي. نو چې خدای ټولو سيزونو تدبیر الله کوي، بیا ولې تاسو د بوتانو عبادت کوئ؟ ولې تاسو په خانه کعبه کې 360 بوتان یې خېری؟ افلا تتقون، آیا تاسو د الله د نافرمانی نه نه یریږئ؟ قل ورته فرمایا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام من يرزقكم من السماء والارض، سوک رزق درکې تاسو ته د اسمان نه والارض او د ځمکې نه؟ ام من يملك السمع، یا سوک دی چې مالک دی السمع د غوګونو والابصار او د سترګو؟ ومن يخرج الحي من الميت، او سوک دی چې روباسي ژوندې د مړي نه؟ ويخرج الميت، او روباسي مړي من الحي د ژوندې نه؟ ومن يدبر الامر، او سوک دی چې انتظام کوي د کار، تدبیر کوي د کار؟ فسيقولون، پس درد چې دی به وایي الله تبارک وتعالى. فقل، او فرمایا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام افلا تتقون، آیا تاسو نه یریږئ؟ فذلكم الله ربكم الحق، پس هم دغه الله تاسو رب دی الحق حقیقی رښتینی. فماذا بعد الحق، پس سدی پس دغه حقنا الا الضلال، سوا د گمراهینا. فانا تصرفون، پس کم خوا تاسو روان یې، یا په کم اړه باندې تاسو روان یې یا اړولې شوی یې؟ الله تبارک وتعالى فرمایي چې دا کم صفاتونه ذکر شو، د دې په باره کې بدی وي چې دا الله دی، نو بس الله لایق د عبادت الہ او معبود او رب دغه الله دی. یعنی کم چې دغه ځمکې اسمانونو تدبیر کوي، کم چې د مړي نه ژوندې او د ژوندې نه مړي راوباسي، کم چې د اسمان نه او د ځمکې نه رزق ورکوي، کم چې د غوګونو او د سترګو مالک دی، دغه الله دی. فذلكم الله ربكم الحق، دا کوم صفاتونه چې ذکر شو دا غي په جواب کې بدا کافران جواب ورکړي چې الله دی، بس دا پرشتینه باندې رب دی، او د دې حق نه پس پاتې شو، کدا نه قبلي نو بس د دې نه پس گمراهي پاتې شو. فانا تصرفون، پس کم طرف ته تاسو روان یې؟ فانا تصرفون، پس کم طرف ته تاسو روان یې یا کم طرف ته تاسو اړولې شي؟ فذلكم الله، پس هم دا الله دی ربكم الحق، چې تاسو رب دی رښتینی. فماذا بعد الحق، پس دی پس د حقنا الا الضلال، سوا د گمراهینا. فانا تصرفون، پس کم طرف ته تاسو اړولې شي یا کم طرف ته تاسو روان یې؟ كذلك هم دغشان حقت ثابت شوا یا رښتینی شوا کلمت ربک، خبر استاد رب علی الذین، په هغه کسانو باندې فسقوا چې نافرمانه دي، انهم لا یؤمنون، چې بشک دوی ایمان نه وروړي. الله تبارک وتعالى فرمایي کوم کسان چې نافرمانی کوي په دې باندې الله تبارک وتعالى د طرف نه دا خبره ثابت شوا چې دوی ایمان نه وروړي. یعنی بار بار ورته دعوت ورکول کیږي او هغه دین اسلام طرف ته نه وروړي، هغه دا خبره ثابت شوا چې دی په دنیا کې ایمان وروړونکي نه دي. كذلك هم دغشان حقت رښتینی شوا کلمت ربک، خبر استاد رب علی الذین فسقوا، په هغه کسانو چې نافرمانه دي، انهم لا یؤمنون، چې دوی به ایمان نه وروړي. قل ورته فرمای اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام هل من شرکائکم، آیا شته تاسو په شریکانو کې من یبدأ الخلق ثم یعیده، چې اول ځل پیدا کی خلق ثم یعیده، بیا اعاده کی د دې یعنی به دوباره را ژوند کی. قل ورته فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم الله یبدأ الخلق، بشک الله تبارک وتعالى اول ځل پیدا کوي مخلوق، ثم یعیده، بیا به دوباره اعاده کی، دوباره به ژوند کی. فانا تؤفكون، کوم طرف ته تاسو اړولې شي؟ هل من شرکائکم باندې یو عقلی دلیل وړاندې کیږي، هغه دا
چې اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د خلکو ته وایا دا الله نه علاوه چې د نور شریکانو عبادت کوي او نور د الله سره په عبادت کې یا په ذات کې یا په عبادت کې یا په صفاتو کې شریک کړي دي دي ته وایا چې الله تعالی خو په اول ظلم خلق پیدا کوي او بیا به پیدا کوي نو چې تاسو د خپل معبودانو ته خدای وایي نو آیا دې کې دا طاقت شته چې دی انسان په اول ځل پیدا کی یا دا طاقت پکې شته چې دوباره پیدا کی نه په اول ځل د پیدا کېدو طاقت پکې شته او نه چې دینو دا د په دویم ځل باندې د پیدا کېدو طاقت پکې شته په اول ځل د پیدا کېدو طاقت خو سکه الله تبارک وتعالى فرمایي لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له چې دا ټول شریکان راجم شي یو مچ قدر ته دین شي پیدا کول نو د خلکو پیدا کول دا خډيره لري خبره ده خو عقلي دلیل چې دی پوه شي چې ذات با برکات د الله تبارک وتعالى دا حق دی نو دا دلیل وته وړاندې کوي چې آیا تاسو د شریکان دی اول ځل باندې څه پیدا کول شي خلک پیدا کول شي دوباره پیدا کول شي چې نشي کولی نو الله تبارک وتعالى هغه ذات ته چې په اول ظلم خلق پیدا کوي او په دوباره به پیدا کوي نو بیا چرته تاسو د الله تبارک وتعالى د طرفنا الټه طرف ته روان دي قل ورته فرمای اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام هل من شرکائکم آیا شته تاسو په شریکانو کې من هغه څوک یبدا الخلق چې اول ځل پیدا کی خلق ثم يعيده بیا اعاده کی د دې یعنی بیا دوباره ژوند کی قل ورته فرمای اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله يبدا الخلق الله په اول ځل پیدا کوي مخلوق ثم يعيده بیا با اعاده کوي د دې یعنی دوباره به ژوند کوي فانا تفكون نو کوم خاطاسو الټا روان یي قل ورته فرمایا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام هل من شرکائکم آیا شته تاسو په شریکانو کې من هغه څوک يهدي الى الحق چې لار اوخی د حق طرف ته قل ورته فرمایا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله يهدي للحق الله تبارک وتعالى لار خی د حق طرف ته افمن آیا هغه څوک يهدي الى الحق چې لار خی د حق طرف ته احق ان يتبع هغه ډیر حقدار دی چې تابعداري وکړي شي ام من لا يهدي یا هغه څوک لا يهدي چې لار نمومي الا ان يهدى مگر دا چې لار ورته او خو دي شي فما لكم پس شي دي پتا سو باندې کیف تحکمون سرنګ تاسو فیصله کوي او الله تبارک وتعالى د کافرانو مشرکانو ته بل عقلی دلیل وړاندې کوي او هغه دلیل لا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دې تداو آیا چې تاسو په دې شریکانو کې داسې سوچتا چې هغه د حق طرف ته د اختیار طرف ته لار سمکی یعنی نشته پکې نو تاسو په دې شریکانو کې د خدای صلاحیت نشته ځکه چې دې چاته سم لار نشي خو دې او الله تبارک وتعالى هغه ذات ته چې هغه هدایت کوي د حق طرف ته هغه هدایت کوي د سم لارې طرف ته هغه هدایت کوي د نیکه طرف ته نو الله تبارک وتعالى د دې نه پس جواب ورکړي چې تاسو دا شریکان خلق د نیکه طرف ته نشي رابللې چاته لار نشي خو دې او الله تبارک وتعالى د هدایت او د نیکه طرف ته لار خي نو آیا هغه کس چې هغه د نیکه طرف ته رابلل کوي هغه ډیر حقدار دی چې تابعداري وشي یا هغه کس حقدار دی هغه سیس حقدار دی چې هغه په خپل باندې مغه ته لار نه معلومه مگر دا کچا وته یو لار او خودله نو چې بل څوک وته لار خي د بل چا د لارې محتاجي هغه تابعدارینا د هغه د تابعدارینا بهتره دادا چې د هغه کس تابعداري وشي چې هغه هدایت کوي د حق طرف ته یعنی د الله تبارک وتعالى تابعداري وشي خلاصې دادا چې الله تبارک وتعالى دا صلاحیت او دا طاقت او دا قوت لري چې هغه خلکو ته سم لار اوخي او دغه مشرکان دي د سم لارې د خودلو طاقت نه لري نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې کم ذات د سم لارې خودو طرف ته طاقت لري سم لار خلکو ته خي هغه ډیر حقدار دی چې هغه تابعداري دی وشي د هغه نه چې هغه ته په خپلم دا پته نشته چې حق لار څه کمه ده کچا ورته او خو د له ټیک ته کچا ورته او نه خو دله نو هغه کسانو ته یا هغه د ایس پته نه لګي چې حق لار کم ده الله فرمایي چې تاسو څنګه فیصله کوئ یعنی د هغه کس تابعداري پکار ده چې کم د حق طرف ته بلل کوي د حق طرف ته لار خي دا ډیر حقدار دی قل ورته فرمایا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام هل من شرکائکم آیا شته تاسو په شریکانو کې من هغه څوک يهدي الى الحق چې لار او خي د حق طرف ته قل ورته فرمایا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله يهدي للحق الله تبارک وتعالى لار خي د حق طرف ته افمن آیا هغه څوک يهدي الى الحق چې لار خي د حق طرف ته احق اغدر حقدار دی ان يتبع چې تابعداري وکړي شي ام من یا هغه څوک حقدار دی لا يهدي چې د پخپلم لار نمومي الا ان يهدى مگر دا چې لار ورته او خودلی شي فما لكم پس شوی دی پتا سو باندې اے مشرکانو کیف تحکمون تاسو سرنګ فیصله کوي وما يتبعوا اکثرهم او پیروي نه کوي اکثر د دوینا
الا ظنا مگر د ګمان ان الظن بشک ګمانونه لا یغنی پکار ناراضی من الحق شیئا د حق په مقابله کې شیئا هیڅ هم ان الله علیم بشک الله تبارک وتعالى په دې بما يفعلون په هغه سباندې چې دوی کوي. الله تبارک وتعالى فرمایي چې دی ګمانونه کوي بس خپل ځان نه اندازې مقرر کی او په هغه اندازو باندې بیا رواني د خپل طرف نه سړی خپل ذهن کې اندازه مقرر کی دا کار بدسي او دا بدسي او دا بدسي او په هغه اندازو رواني حق ته نه ګوري په کار خداوا چې دی د حق طرف ته کتلې یو خزه واغې ته چا د حساب کتاب طریقه خودله مطلب چې 100 روپے یو د سره 100 نوري شنو 200 دی او چې 50 تلر کې 50 پاتې شو حساب کتاب باندې پویول نو هغه سړی چې چا ورته د چل خو یا کوم زنانه واغې وته د طریقې حساب کتاب خول نه وته وي چې تاسو سره 100 روپے دي او د 100 نه چې 50 لر کې 100 پاتې شنو دې ته پته نه و نو وته وی چې د 100 روپے دي د سره او ستا خاون ته پته ولګي او 50 ته غل ورکی هیڅ به د سره پاتې شي نو دا خزه وته یې سم نه وته وی نه کنه 100 روپے دي د سره او 50 خاون ته پته ولګي نو 50 د ناغه واغسته 50 د غل ورکړي نو 100 پاتې شو دا خزه وته بیا وی سم نه او تی نه کنه چې 100 روپے وي او 50 ته خاون له ورکړي په خاون ته پته ولګي او ته ولا 50 روپے ورکړي نو 50 سره پاتې شو کنه او ته زما خاون نه پیژنې چې هغه ته پته ولګي چې زما د خزه سره 100 روپے دي 50 بزور کوم 50 برانا بزور والی میدان ته قتل غواړي حقیقت ته قتل غواړي صرف په اندازو باندې کار نه کیږي اندازه خدا وی کنه چې تاسو رسول روپے دي 50 ته ولا ګولې 50 پاتې شو خپل ته ګراوند ریالټي وګوره چې حقیقت څنګه دی اوس زما په شان سړی نو خو سره پیسې ودی چې تاسو په پیسو سره ورا کړئ په پیسې ته والی دا سي مخکې راځي چې تاسو ته ویلو کنه یو مرګره نو ما ته مې سکول کې د داخلو څه پوزیشن دی وی داخلي وکیږي مې څه کار دې کړی دی چاله دعوت ور کړی دی میټینګ دې کړی دی اشتهار بازی دې کړی دا فیسبوک له یوټیوب له اشتهار ور کړی دی په دیوالونو دیوال چاکینګ کړی دی تاسو هلي ځنی کړی دی نه زما امید دی نو امید دا چې نیم په نیم بیا په نور کم شي نو او دغه کې دا انګریزان وایي کنه the hope is not strategy امید چې دی نو دا strategy خو نه دا کنه دا حکمت عملی نه ده حکمت عملی دا چې تبه د یو کار د پاره د یو کار د پاره د یو امر د پاره به تدبیر جوړه طریقه به جوړه نو بیا به چې دین الله تبارک وتعالى په هغه کې برکت اچي او چې کوم سیز وي ناجایز نه وي جایز وي د هغه د پاره بم چې ناجایز دي خو سم ناجایز دي چې کوم جایز کار دی هغه بم په تدبیر باندې په سوچ سمجھ باندې ګراوند ریالټي ته وګوره چې په حقیقت کې دا کار څنګه دی په حساب کتاب کې او په کتابونو کې خو ارسه چې دی په لیکلو کې خو ارسه کې د غلام اسحاق انسټیټیوټ نه یو کستری په امریکا کې پی ایچ ډی کوله نغي وته چې مونږ ورېدلې دي چې په دې انسټیټیوټ کې د اټم بم د جوړولو چل خي غورته یو بالکل صحیح خبره ده ناغه کسانو تر غون شوی دي هغه ځای چې کم ساينټیسټ وغي وته راغون شوی دي دوه ته ټولې فارمولې لیکلې دي چې دا بده سې کې او دا بده سې کې او دا یورینیم بده سې کې او دا بده سې کې او دینه به اټم بم جوړ شي هغه وته چې مونږ د میټیریال وروړو مونږ ته د سیمپل جوړ کاوه جوړول خو نشم دا مونږ صرف کتابونو کې ویلي دي نو صرف دومره خبره چې د کتابونو تر حده پورې سړی ویلي وي او توتی چوری خوري د ځان جوړ کړی وي نو دا څنګه نه د پکار بلکې په حقیقت باندې ځان پویول غواړي چې زه په دې کتاب کې دا خبره کوم یا مونږ لکه دا گردانونه وایو کنه ضربات ضربنا د دې په مقصد هم ځان پویول غواړي چې دا په کوم ځای کې لاګو کیږي صرف گردان دی یاد کو بس خبره ختم شونه دا په دې قران کې بیا لاګو کول غواړي په دې کې جاری کول غواړي دا غي معنی بیا سړی ته چې د معلوم شي نو د دې آیت خبره د دې آیت په ضمن کې مې ته ټوله خبره وکړه چې صرف په ګمانونو باندې کار نه کیږي یا صرف د سړی په سره کې امید پیدا شي او بس پاغي باندې لګي په دې کار نه کیږي مهنت چې دینو دا شرط دی د کامیابی لپاره کې د دین کار دی مهنت غواړي که د دنیا کار دی مهنت غواړي که ځان کامیابی دل دی مهنت غواړي بغیر د مهنت نه چې دینو بیا هیڅ هم نه کیږي تاسو ګورئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ابتدا کې اول اعلان د نبوت کو تنها اعلان ابو بکر صدیق رضی الله عنه علی رضی الله عنه خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها تاسو کسان ور سره مرګري شو د دې نه پس بیا ډېر په مشکل باندې د ډېرو کړهونو تکلیفونو نه پس سلويق شو او دیار لس کاله پس چې کله دی مدینه منوره ته لاړل بیا کله ور سره مرګري راغل نو 313 شو او بیا سو کاله پس بیا لز در شو او بیا د غزوه تبوک په موقع باندې 30000 او بیا چې دینو بیا د اخیری حج په موقع باندې 1,44,000 کم بیش د صحابه کرام موجود نو اول چې دینو دا مهنت دا لازمی دی د هر کار د پاره د دین کار دی د دنیا کار دی کته سبق وای دی کې مهنت لازمی دی
کتا سو زیرا زه عمده کې سب مهنت لازمی دي کتا سو بل چاته سبق خې عمده کې مهنت لازمی دي کتا سو د دنیا د سکول او د کالج کې امتحانونه دي کې مهنت لازمی دي دا نه چې بس پورزه راته ملو شي سوال به ولي کما دغه پته مکیدل نه دي په کار خپل مهنت په هر ځای کې چې دینو جاری ساتل پکار دي او مهنت چې دینو دا بیا ځای کیږي نه مهنت کلم ځای کیږي نه خامخا یو نیمځای کې انسان ته د هغې ثمره ملاوي نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې دې څه کوي دې ګمانونو پس روان دي او ګمانونه دا د حق په مقابله کې پکار نه راځي د حق په مقابله کې با حقیقت پکار راځي ګراوند ریالټي ته وګوره حق ته وګوره چې حق سدي رښتیا سدي او دروغ سدي کوم لار صحیح ده او کوم لار غلطه ده دا هغه نه پس بیا په هغه باندې تل پکاري ځکه الله فرمایي وما يتبع اکثرهم الا ظن چې دې تابعداري نه کوي اکثر د دوی نه تابعداري نه کوي الا ظنا مگر د ګمان ان الظن لا يغني من الحق شيئا بشکا دا ګمانونه دا پکار ناراضي د حق په مقابله کې شيئا هسهم ان الله بشکا الله تبارک وتعالى عليم بما يفعلون په هدي په هغه څه چې دوی کوي وما كان هذا القرآن او ندی دا قرآن کریم ان یفترا چې جوړ بکړي شي د ځان نه من دون الله سوا د الله نه یعنی دا قرآن داسې یو کتاب نه دی چې څوک بل څوک به د ځان نه جوړ کی من دون الله سوا د الله نه یعنی الله دا جوړ کړی دی بل څوک داسې کتاب دا د ځان نشي جوړولی ولكن تصدیق الذي لیکن دا قرآن مجید تصدیق هم دی الذي د هغه څه بین یدیه چې د دین وړاندې دي وتفصيل الكتاب او تفصیل د ټولو کتابونو لا ريب فيه من رب العالمين چې نشته د هیڅ شک په هغه کې من رب العالمین د رب د عالمینو د طرف نه دی چونکه مکی صورت په دې کې د قران مجید آیتونه او د قران مجید شان پکې هم بیانېږي الله تبارک وتعالى وحدانیت هم پکې بیانېږي او دغه باطل مشرکانو چې کوم خدایانو باطل معبودانو د حقیقت هم پکې بیانېږي نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې دا قران کریم کدی وی چې دا د ځان نه جوړ شوی دی دا قران کریم داسې یو عظیم شان کتاب دی چې د الله نه علاوه داسې څوک د ځان نه جوړول نشي مته اوس تمخ کې ویلو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د ټولو نه وړو کې سوره کوثر د خانه کعبه په دروازه باندې به تور چیلنج ولاګو چې څوک وی داسې دومره وړو کې یو سورت ته جوړ کی ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر دا هغه وخت یو ډیر زبردست شاعر لبید چې دینه د هغه نو او هغه ډیر تکړه شاعر دومره شاعر چې فل بدی به هغه سونو شعرونه جوړول په یو موقع کې بناستو چا ورته په دې موضوع باندې شعرونه وایا بس شروع بشو په هغه موضوع باندې شعرونه جوړول د عام خبرونه اوس یو سړی ته په دې باندې په دې د میز باره کې اوسو خبرې وکړو ته یو دوه درې خبرې وکړي بیا بغلیش د ملک پاکستان په دې حالاتو باندې سو خبرې وکړو یو سو خبرې به وکړي بیا بغلی شي خو چې یو څوک د دوی شعرونه وایا د قافیه خیال به پکې ساتي د ردیف خیال به پکې ساتي د هر شعر په اخر کې به یو شان الفاظ راولي د مطلع او د مقطع خیال به ساتي هغه شعر چې د غزل په اول کې وي یا چې کوم نظم وي هغه په اول کې وي چې دواړه قافیه او دواړه ردیف یو شان وي او مقطع به پکې جوړه چې په اخر کې پکې د شاعر نوم او د نورو اشعار سره بیا هغه یو شان وي او یو کړه وزن به د بل سره برابر وي لکه ګوره د پښتو کې یا په هر ژبه کې چې اشعار وي نو د لومبي شعر کې چې څومره ځکه سړی ودرېږي کنه نو په دې دویم شعر کې بم دومره په دې دویمه کله کې بم ودرېږي د یو شعر چې دوه بندونه دي لکه ګوره کو صورت د محمد نه پیدا کړي به خدای نه وي دا دنیا دا ماته اوس ته ویلم دي دا خبره ګوره چې په کوم ځای کې سړی ودرېږي کو صورت د محمد نه وی پیدا شو یو له شو پیدا کړي با د نو وی دا دنیا یولش نو کدی کې یولش یولش نو دا شعر نه دی اسې دی خبر را جوړه کړي دا هغه دغه چې دی فرمان کس کرو چې یو د کسته چاوي چې شعر وای نه هغه ته چې ترکاری په پخانه کې د لرګي په کټوي کې د لرګي په کټوي کې ترکاری په پخانه کې ودا شعر شو خجی نو شعر لپاره دا ډیر شعر ویل ډیر ګران دي د سلوري 500 سيزونو په یو ځای باندې خیال ساتي نو لبید او دغه شاعران د عربو د دومره تکړه شاعرانو چې فل بدی به هغه په سونو شعرونه جوړول او داسې الفاظ چې هغه په سبد اغازه خلکو بیا ډون لګو چې د دې سمانه جوړیږي هغه کسانو د قران مجید د دریو آیتونو جوابونه بس صرف لبید ور سره دومره ولیکل ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر والله ما هذا كلام البشر
چې په الله مې قسم وي دا د انسان خبرې نه دي. نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې دا قران مجید دې داسې کتاب چې د الله نه علاوه بل څوک دا کتاب جوړول نشي. تاسو له ایمان او یقین او تصدیق پکار دی ځکه چې تاسو د وړاندینو کتابونو ذکر دی پکې د هغه تصدیق دی پکې او د هغه چې کوم احکامات دي هغه احکامات دې کوم په تفصیل باندې بیان شوی دي او د الله تبارک وتعالى د طرف نه دی هیڅ شک پدې کې نشته دی. وما كان هذا القرآن او ندی دا قرآن ان یفترا چې جوړ کړي شي دا من دون الله سوا د الله نه یعنی بل څوک نشي جوړولې بغیر د الله نه ولكن تصديق الذي لیکن دا تصدیق دی د هغه کتابونو بین یدیه چې وړاندې د دین دي او تفصیل الكتاب او تفصیل دی د کتابونو لا ریب فيه چې نشته دی هیڅ شک پدې کې من رب العالمین دا د رب د عالمین د طرف نه دی. ام یقولون یا دا کافران وي یا د خلق وي افتراه چې د ځان نه جوړ کړی دی دا د دروغ تړلې دی دا. قل ورته او فرمای اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتوا بسوره مثله تاسو راوړی یو سورت د دې په مثال باندې ودعوا من استطعتم من دون الله او چې څومره طاقت وي تاسو راوبلې ودعوا راوبلې من هغه څوک استطعتم چې تاسو وسو طاقت وي من دون الله سوا د الله نه ان کنتم صادقین کچریه تاسو رښتینی چاوي چې دا قران مجید چې دی دا خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل ځان نه جوړ کړی دی. نو الله تبارک وتعالى ورته جواب ورکړي چې اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ورته وایا چې خدای ځان نه جوړ کړی دی نو تاسو هم زدا یو صورت جوړ کې یو صورت ک ځان نه نشي جوړولې چې څوک هم خو خیر راغواړي کم شاعران راغواړي کم دیبان راغواړي کم د جبه ستر خلق راغواړي پچا چې تاسو اعتماد وي ټول خلق راغواړي او د دې قران مجید د یو صورت په شان صورت جوړ کې مخکې تاسو ویلي دي چې د دې په مثال باندې فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. په قران کریم کې دا بار الله تبارک وتعالى چیلنج ورکړی دی کدا قران دروغ وي یو قران تاسو جوړ کې قران جوړ نکو الله وته وی کدا قران دروغ وي تاسو له سورتونه جوړ کې له سورتونه هم جوړ نکلو. الله تبارک وتعالى دا چیلنج ورکو فاتوا بسوره مثله او مخکې تاسو ویلي فاتوا بسوره من مثله چې د دې په مثال باندې یو سورت راوړل او دانه چې आवाज یې کسته په شریک باندې چې څوک هم خو غیر غواړي خدا سي یو صورت چې دنه هغه جوړ کې قران مجید داسې عظیم او شان کتاب دی چې سره د عربي ژبه نه اغي ټول په عربي ژبه پویدل خو یو صورت هم د دې په شان دی جوړ نه. ام یقولون یا یوای افتراه د ځان نه جوړ کړی دی دا قران. قل ورته او فرمایا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتوا بسوره مثله راوړی یو صورت په مثال د دې ودعوا او راوبلې من هغه څوک استطاعتم چې رابللې شي تاسو چې طاقت وي تاسو چې استطاعت لري تاسو ودعوا او راوبلې من هغه څوک استطاعتم چې تاسو طاقت رابللو لرلې شي من دون الله سوا د الله نه ان کنتم صادقین کچریه تاسو رښتینی بل کذبوا بلکې دروغ غنلو دوی بما هغه څو لم يحيطوا بعلمه چې دوی احاطه نه وکړي په خپل علم د هغه بعلمه په پوهه د هغه ولما ياتهم تاويله او نور اغلی دوی ته حقیقت د هغه کذالک هم دغه رنګي كذب الذين دروغ غنلو هغه کسانو من قبلهم چړوان دي لدینو فانظر پس وګورا كيف كان عاقبه الظالمين سرنګ شو انجام د ظالمانو. ومنهم او بعض د دینا من هغه سوکتی یؤمن به چې ایمان لري په دی باندې ومنهم او بعض د دوینا من هغه سوک دی لا یؤمن به چې ایمان نه لري په دی باندې وربک اعلم بالمفسدين او ستارب خپو هدي په فساد کوونکو باندې. الله تبارک وتعالى فرمای چې دی د دروغ غنو دا قران کریم دروغ غنو دی نسبت د دروغ کو دی قران ته هغه ستا دی نسبت د دروغ او کو چې دی په هغه پوه نه شو په خپل علم باندې دی د هغه احاطه ونکړه او نه هغه ته د دې حقیقت او د دې چې کوم انجام دی دا وتخکارش یعنی دی د قران مجید ته بس په سرسری نظر باندې وکتل د دې په حقیقت باندې پوه نه شو سره د دې نه چې بیا هم د دې په مثال باندې جوړ نکو خو بیا هم ورته نسبت د دروغ کو نو الله تبارک وتعالى فرمای چې څنګه دی نسبت د دروغ کو د قران کریم ته هم دغه رنګي مخکې چې کوم خلک تیر شي هغه هم نسبت د دروغ کړو انبیای کرامو ته یا مخکنی کتابونو ته نو وګوره چې هغه ظالمانو انجام څنګه شو چې څنګه هغه ظالمان هلاک او تباہ او برباد شو. اشاره ده خبره ته چې دا کسان چې قران کریم ته دروغ نسبت کوي دا هم الله تبارک وتعالى هم دغه سي هلاکی او تباہ او برباد دي. او بیا الله تبارک وتعالى ارشاد فرمایي چې دا خلک داسي دي دا کوم چې مشرکان دي داسې خلک دي چې په دې کې بزنه یقین به کی په دې کتاب باندې یعنی ایمان بروړي او باز داسې دي چې حقیقت په یقین نه کوي چې کوم فساد کوونکي دي هغه الله تبارک وتعالى خپېږي. بل کذبوا بلکې دي دروغ غنلو بما هغه سیز لم يحيطوا چې احاطه نه وکړي دوی
بعلمه په علم د هغه سره ولما ياتهم او نور اغلی دویتا تاویله انجام د هغه یا حقیقت د هغه کذالک هم دغرن کذب الذين دروغ غنلو هغه کسانو من قبلهم دروغ غنلو هغه کسانو یعنی خدای کتابونه یا مخکنی کتابونه من قبلهم چرواند لدینو فانظر پس وګورا کیف کان عاقبت الظالمین سرنګ شو انجام د ظالمانو ومنهم او بعض د دوینا من هغه سوق دی یؤمنو به چې ایمان لري په دې باندې یعنی ایمان بروړي په دې باندې ومنهم او بعض د دوینا من هغه سوق دی لا یؤمنو به چې ایمان نه لري په دې باندې وربک اعلم بالمفسدين او استرب خپو هدي په فساد کوونکو باندې صدق الله العظیم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه